د عقیدې مسأله الله جل جلاله حي او عالم دی، یعنی تل تر تله ژوندی دی او پر ټولو مخلوقاتو قوي دی. همدارنګه هیڅ شی د الله جل جلاله تر علم د باندې نه دی. الله جل جلاله هر څه ویني او اوري. الله جل جلاله خبرې کوي، خو خبرې د مخلوق د خبرو پر قسم نه دي. هر څه چې خوښه سي یا یې اراده وفرمایي هغه کوي، او هیڅوک د الله جل جلاله اراده نشي ردولای او نه یې منع کولای سي. الله جل جلاله د هر عیب او هر نقص څخه پاک دی او پر خپلو بندگانو مهربانه دی. ورونو او خوندو، کمې د عقیدې مسئلې چې بیانیږي دا هغه مسئلې دي چې پر هغوی باید پوره یقین او ایمان ولرو، او که په هغوی کې شک او تردید پیدا سي العیاذ بالله انسان له اسلامه وځي، نو دغه مسئلې د خپلو اولادونو مغز او دماغ ته د یقین او ایمان پر ډول ورننباسي.